زموږ ښار زموږ کور. تر دغه شعار لاندې هلمندیو میرمنو د ښار پاکولو کمپین پیل کړ. لښکرګاه د هلمند مرکز دی، خو دلته ښاریان تر ډیره پاکوالی نه مراعتوي، نو ځکه د دې ولایت میرمنې لاس په کار سوې او د ښار پاکولو ته یې راودانګل. لښکرګاه کې د ښار د پاکولو کمپین د ځوان ټولنیز خوځښت له لورې ترسره سو، چې پکې لسګونو میرمنو برخه اخیستې وه او د ښار سړکونه یې جارو کول، تر څو نارینهو ته وښیي چې ښار مه چټلوئ. د دې حرکت مشرې قمر نیازۍ د خپل خبرو پر مهال وویل د ځوان ټولنیز خوځښت له لورې دغه کمپین پیل سوی چې یوه اونۍ به دوام وکړي. هغه وایي په دې کمپین کې د ښځو ترڅنګ نارینه هم کولی شي چې برخه واخلي او خپل ښار داسې پاک کړي لکه خپل کور. چې د ځوان ټولنیز خوځښت لخوا څخه د ښار د پاکوالي په هدف باندې کمپاین را پیل شوی دی او هیله مند چې په دې کمپاین کې ټول دولتي او غیر دولتي یعنی کورنۍ کسان هم دکانداران هم په دې کمپاین کې برخه اخیستلی شي او لکه څرنګه چې وایو چې صفایي د ایمان لویه برخه ده، نو باید پر دغه حدیث باندې عمل وکړو. باید موږ خپل ښار پاک وساتو، زموږ ښار زموږ کور دی. پاکوالی د ایمان نیم جز دی، خو دغه میرمنې بیا پر نارینهو په خاص توګه پر هټیوالو نیوکه کوي چې د هټۍ ټوله کچره پر سړکونو غورځوي او پاکوالي ته پاملرنه نه کوي. شبانه او نازیه وایي د نن پروګرام موخه مو ښاریانو ته د ښار پاکولو انګیزه ورکول دي، ځکه ښار زموږ او ستاسو ګډ کور دی، باید پاک وساتل سي. نننی پروګرام چې دی یا کمپاین چې په لاره اچولی د ښار د پاکوالي په خاطر چې اچولی دی هغه په بعض مواردو کې ولاړ دی. اول ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو روحیه ورکول دی او بل چې دی ښار د ټولو ګډ کور دی او هر اوسېدونکي ایماني وجیبه ده چې پاک یې وساتي. در قدم نخست میخوایم بگوییم که پاک کردن شهر مسئولیت هر فرد جامعه می باشه. هر شهروند احساس مسئولیت باید داشته باشه در برابر پاک کردن شهر و پاک نگهداری شهر و این کار ما باید با افتخار و سربلندی انجام بدیم. د دغه حرکت میرمنې وایي د ناروغیو یو لامل د ښار چټلوالی کیدای سي، چې مرسل او کریمه وایي راسئ په دغه کمپین کې برخه واخلي او ښار پاک وساتئ. د هلمند د ښار د اوسېدونکو څخه مې هیله دا ده چې د ښار په پاکوالي کې دې ټول یو ځای یو لاس یو موټی سي او د ښار په پاکوالي کې دې ونډه واخلي. د نارینهو څخه مو دغه غوښتنه درلوده چې دوی هم راوځي د خپل ښار پاک وساتي، چې د نور ښارونو ښه پاک کړي، باید موږ ښار هم ښه پاک کړي، چې دغه مرضۍ ورکې سي. هلمند کې دا لومړی ځل دی چې میرمنې دې ته اړ سوي چې ښار پاک کړي او خلک د ښار پاکولو ته وهڅوي. نو وبه کتل سي چې په دغه یوه اونۍ کې څومره کسان د دې کمپین سره یو ځای کیږي.